سلام دوستانو، بیا ښه راغلاست. دا ځل د نوي عنوان سره نوي درس سره دا ځل موږ په سیف باندې کار کوو چې سیف کې هم موږ څو نوع سیف لرو. دا ځل د سیف ټو پی ډي اف په نوم باندې موږ یو کمانډ دلته ځان سره لرو یا یو حالت موږ ځان سره لرو چې په هغې باندې رڼا اچوو. مخکې له دې چې موږ تاسو ته ووایو چې پی ډي اف څه معنا، ولې پی ډي اف باندې موږ خپله ډیټا سیووو، په هغې باندې لږ رڼا اچوو تر څو تاسو معلومات ور اضافه شي. پی ډي اف په معنا د دې چې پورټیبل ډاکومنټ فارمټ ده، یعنې د انتقال وړ ده. کله چې موږ یو ډیټا یا ډاکومنټ یا یو فایل په پی ډي اف شکل باندې سیو کړو نو په هغې کې تغیرات راتللی شي. فرض مثال ته موږ که څه تغیرات وغواړو دلته پکې تغیرات راوارد کړو، دلته پکې تاسو وینئ تغیرات راځي پکې، خو که چېرته دغه فایل زموږ په پی ډي اف شکل باندې وي هلته بیا دا تغیرات پکې نشي راتلی. یعنې زموږ دغه اسناد څنګه کېږي لکه قلف چې ورته واچول شي په قلف شکل باندې راځي، څوک تغیرات پکې نشي راوستلی. نو هغه کمانډ دومره سخت نه ده، ستونزمن هم نه ده. موږ سره هغه کمانډ لکه نورمال د سیف او سیو اس په شکل باندې لکه موږ ته هم لرو په فایل کې موږ کلیک کوو نو موږ دلته راولو سیف حالت او د سیو اس حالت ده. نو موږ معمولا سیف حالت چې کوم نورمال یا ډیفالت حالت د خپل د میکروسافټ فارمټونو دی په هغې باندې سیف کېږي. نو موږ دا ځل سیو اس نه ورته استفاده کوو. سیو اس باندې موږ کلیک وکړو نو موږ ته څه کوي، فایل نه موقعیتونه راکړي چې په کوم موقعیت کې موږ غواړو فایل خپل سیف کړو. موږ دلته ورته وایو چې فرض مثال په ډیسکټاپ باندې موږ دا فایل څنګه کړه سیف کړه، یا په ډاکومنټس باندې موږ دا فایل سیف کړه. په ډاکومنټس باندې چې موږ دا فایل سیف کېږي تاسو ګورئ ته موږ د ډاکومنټ ادرس موږ ته راکړي ډاکومنټ کې تمریناتي فایل. نو دلته ګورئ فایل نیم موږ نه غواړي چې فایل نیم مو څه ده، خپل هم دغه د موجوده فایل نیم چې موږ تاسو وینئ دا فایل نیم ده. او سیو از ټایپ په کوم شکل باندې دلته دغه نقطه باندې چې کله راځو موږ دا د فارمټ موضوع ده. دلته موږ راځو په دغه څنډه باندې موږ کلیک کوو ته موږ ته مختلف فارمټونه خلاصوي. تاسو وینئ مختلف فارمټونه موږ لرو چې ورډ ډاکومنټ ده، میکرو انیبل د فرض مثال ورډ د 2003 کال په فارمټونو باندې ټمپلیټ په شکل باندې ده چې په دې باندې فعلا بحث نه کوو. موږ هدف په پی ډي اف باندې فقط راځو سیو از ټایپ چې شی پی ډي اف په دې باندې چې کلیک کوو موږ دلته تاسو ورته ښه متوجه اوسئ موږ ته څه کوي پی ډي اف باندې تبدیل شو. مخکې په کوم حالت باندې و ګورئ تاسو موږ سره ورډ ډاکومنټ باندې وي چې کله موږ پی ډي اف باندې کلیک کړو پی ډي اف باندې تبدیلیږي. موږ نوم ورته ورکوو دلته او راځو ته په سیف باندې کلیک کوو. چې کله موږ په سیف باندې کلیک وکړو موږ ته څه کېږي فایل سیویږي چې ډاکومنټ دغه شو. ګوره دلته موږ سره اتومات دلته موږ ته خلاص کړو. دلته راځو موږ څه کوو اوس د باندې کلیک کوو. څومره تغیرات چې موږ په دې کې وغواړو تغیرات نشو راوستلی پکې. دا فایل زموږ په کوم شکل باندې سیف شو. ګوره ادرس دلته موږ سره موجود ده. ګوره په آخر کې څه ولري پی ډي اف ځان سره لري تمریناتي متن موږ دلته ځان سره لیکل تمریناتي متن پی ډي اف موقع د چیرته ده په سی کې ده. نو دوستانو نو موږ سره پاتې شئ، که کومه پوښتنه وه سوال و موږ سره شریک کړئ تر څو موږ ستاسو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو. نو تاسو ته ښې چارې غواړم. ښه وخت.